سلامونه دوی چاو پښتو جرمني په پښتو څنګه کولای شو چې موږ او تاسو له ډاکټر سره وخت واخلو یا ملاقات راځي ما تاسو ته مثالونه راوړي چې ناروغ سوی او ډاکټر سوی einen Termin vereinbaren مهالویش یا له چا سره د لیدلو لپاره وخت اخیستل Patient وی ناروغ ته Guten Tag ich hätte gerne einen Termin bitte سلام ورځ مو په خیر زه غواړم چې تاسو سره ووینم یا ملاقات واخلم Arzt وی ډاکټر ته یا رنځپو Gerne was haben Sie denn ولې نه تاسو څه لرئ Patient ناروغ Ich glaube ich habe mich erkältet زه فکر کوم چې زه زکام لرم یا زما باور ده چې زه زکام لرم Arzt Oh ja, das hört man an Ihrer Stimme. هو ستاسو له غږ څخه سړی پوهیږي یا معلومیږي Arzt ډاکټر Kommen Sie bitte um 14 Uhr. مهرباني وکړئ د ماسپښین 2 بجې راشئ Patient Okay, bis nachher. سمه ده لږ وروسته ګورو